سلامونه لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ. سفر ده د فتن یمه پکتیا کې، نو خوندور ویلاګ شروع کیږي. ملتیا را سره وکړئ، انشاءالله ساعت به هم را سره تیر سي. او تاسې ټولو ته د مبارکې میاشتې په را رسېدو مبارکي وایم. الله تعالی دې تاسې ټولو ته توفیق له ما سره راکړي چې عبادتونه کې وکړو او الله تعالی راضي کړو. نور په دې دنیا کې شی نسته، بس کوشش کوئ چې په ژوند کې الله خامخا راضي کوي. انقطعت الاسباب، انقطعت الاتصالات، انقطع العون من اهل الارض، لم يبق الا انت يا الله. يا الله انهم يستقوون بقوتهم وانا نستقوي بقوتك عليهم. يا اهل الاسلام، يا اهل الاسلام، اهل الاسلام يستغيثون بكم ان تدعوا ربكم ان يغفرهم. الصلاه جامعه. ټول رانه لاړل تا مې لاس ونیو، غم منم د انډیوال سړی. Good morning, brother. Remember, you've survived too many storms to be bothered by a few raindrops. And I come back. شک شبهې ولې په زړونو کې پیدا شي، وسوسې ولې په زړونو کې پیدا شي، ولې چاته منتظر شي څوک کلونه، رابطې ولې په زړونو کې پیدا شي، ویره ولې محسوسیږي له یو بله، ویره ولې محسوسیږي له یو بله، اندېښنې ولې په زړونو کې پیدا شي، ولې هر تیر شوی وخت سړي ته خوږ شي، ولې هر تیر شوی وخت سړي ته خوږ شي، خاطرې ولې په زړونو کې پیدا شي. کتونکو تیرې ته راورسېدلو، دا د پکتیا او د لوګر لویه لار ده. د خیره ستاسې باندې وګورو نو اینا به خاطر جور کردن که زمستان با بخیر شوه و از بیان از اینجا بر بگیرن اشار کابل ببرن بفروشن. این فایده میکنه؟ والا مردم میگه خب فایده میکنه دیگه، نمیفهمم که فایده میکنه. خب غریبی است، مقصد یک کار برای خود جور میکنه. یک کار جور کرده. مقصد یک کار جور میکنه که لقمه روزی رو پیدا کنه، که از کدام طرف پیدا میشه. از فرق کو پیدا میشه که از ایبرت پیدا میشه. سعی میکنیم از فرق کو پیدا میشه. نه نوم برک عبدالرحمن. عبدالرحمن دا څه کوئ؟ دا خو ولا وره جمع کوو. واره جمع کوئ؟ و څه شي لپاره؟ دا له خرڅولو لپاره. خرڅولو لپاره؟ و دا خرڅیږي؟ دا خرڅیږي. څو خرڅیږي؟ دا په وړي موسم کې. وړي موسم کې؟ و دا بیا دلته ساتئ داسې؟ دلته موږ ساتو. و ویلې کېږي نه؟ ولې کېږي دومره ډېره نه. ښه بیا ګټه کې؟ ښه دومره ګزاره څو نفره لګیا یاستئ؟ دلته 15 نفره لګیا یو. 15 نفره. غریبي به وکړئ ته؟ ښه صحیح یې که نه؟ خلکو دپاره یوازې نه د کور. که نه؟ و زه خدای دې برکت کې واچوي. امین تو سره. خدای دې تاسې کاروبار کې برکت واچوي. دا قربان مننه ژوندی. و دا لګیا دي ځوانان واوره جمع کوي، بیا له خیره به دوبي استفاده کوئ. دوبي استفاده کوو. دوبي استفاده کوي. خیر یې خوشحاله سو. بجار شمال موږ هم راکته سو، ما ته ودرې څه خبره ده؟ بجار د شمال نه. خیر یې
ګردیز ده مژان پیایې یو ماته نه راکوې ښه ته راوله وزن که دا څه شی ده ته خو راوله ته خوا درې حالې راسه کتونکو هلته یو میږه لنګه سوې وه ما تاسې باندې به هم وګورم خو ظالم داسې اخلاق یې ښه نه و کوچی و بس طبیعت یې خراب و زه خپل کار دې که ناتې مې پرېښو پاته سو اوس سفر د خوست نو ملتیا وکئ خوندوره واوره ماشاءالله ماشاءالله الله قدرتونه ته وګورئ ډېر خوندور یخ ده دلته وای 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 څومره مخکې ځمه دغومره د کیلو خوند زیاتېږي ګاډو ته وګورئ دغه ته یې لایف په ژوند کې خامخا دا رقم یوه تجربه وکړئ ټراول وکړئ ولاګ وکړئ چیرې لرې ځای ولاړ شئ کیسه وکړئ ژوند دغه ده بس د الله تعالی همیشه شکرګزار اوسئ الله اړیکه باید ګیله باید غوښتنه باید د خدای چې انسان وکړي نه له بنده چې نو کوشش کوي چې هر شی غواړئ د خدای غواړئ او حرکت کوي د هغه شپ سي نو حرکت کوي د هغه شپ سي چې هغه شی تاسې به په لنډ وخت کې ترلاسه کړئ خو اکیلې یوازې انسان غر چپه کولی سي په غره باندې خطای سي بس توکل به یې په خدای جل جلاله باندې لاره لږ خطرناکه شوه کتونکو دغه ده ژوند دغه ده زندګي دغه ده سړی وګرځي د خالق سټو کنډو پکتیا کتونکو دفتن داسې یو خوندور ځای کې ولاړ یم چې تاسې به تصور نه کوئ چې دومره زبردسته ځای او دومره خوندور ځای ته د لاله ځان راورساو نو کوشش مې دا دی چې د الله تعالی قدرتونه په تاسې باندې وګورم خوندورې سیمې در باندې وګورم د فتن یو ځای یو تاسې ورته وګورئ څومره خوندور سیند ده دغه د ځوانان دلته دي ویډیو درشي وکړم ښه راځه سلام علیکم ستړي مست ټول ستړي مست قراري ده شکر چیرې له خیره چیرې روان یاستئ بس راغلی یو خو نو له غزني ولایت څخه ښه نو شپې مو کابل کې ولې له کابل څخه پسې رالو دلې ګردیز خواته ګردیز خواته ګردیز دیوا کې مو له ملګرو سره شپې وکولې راغلي په منظره باندې یو ښه منظره کوي منظره باندې راغلي یو نو بیا د رالو دوی ملګرو ته ویل چې څټو کنډو مو پوښتنه وکوله چې دا چیرې ده دا څټو کنډو ښه د څټو کنډو خو یو تاریخي ځای ده ځکه چې موږ دا ویډیوګانې لیدلې دي
سي حفیظ صاحب بدرالدین حقانی هم دلته جنګېدلی ده ښه او د هغه ورور هم دلته په شهادت رسېدلی ده. نو د یو تاریخي ځای د رالوس وینو او منظره به هم سي او تاریخي ځای د وینو. ښه کار مو کړی دی، ښه کار. حفیظ صاحب په خاطر دا خو الله تعالی دا نظام جوړ کړی دی، باید وګرځو. ډېره مننه. که څرنګه دا ملګري به معرفي کې سات ماتې تېر ده که خسته دي، دا ملګري چې دي ټول راسه یو ځای ودرېږئ. راسه یو ملګری چې دا ملګری ډاکټر صاحب عزیز الله نومېږي او دلته په لیوا کې د پوهه برخه کې ډاکټر هم ده او د ما خپل د کاکا زوی هم ده. نو همدلته د دې د وظیفه ده. نو موږ راغلي له دو سره او دی مو ګرځوي، منظره راکوي. منظره دا خو بهترین کار کې. نجیب الله چې دا بیا د ډاکټر صاحب دی موټروان ده او د لې په لیوا کې وظیفه لري، صحت لیوا کې د دوی سره یو ځای وي. همدار مو سره موټرواني کې ملګری سوی او مولوي صاحب اسدالله فرید اسدالله فرید بېشکه دا هم د ما ملګری او د کاکا زوی مې د ما او دی او همدغه ملګری په دغه کې منظره راغلي یو له دوی سره. اوس دوی موږ خوشحاله ساتي او منظره راکوي. بس خوشحاله اوسئ. دلته کیسه ده، په کیسه کې تاسې هم رالاست. نو دا رقم منظرې به وکړئ، کاغانو ته وګورئ. واو څه بیوټیفل افیکټ و دلته. مثال دا ما باندې دلته موټر هم تېرېږي، یو افیکټ کې په ما باندې، یعنې ژوند ده، روان ده. کیسه ده د بلال خان. ویې ګورئ که ژوند کې څه شی غواړئ چې ترلاسه کړئ نو حرکت الله به خامخا تاسو ته مخه درکړي. واو یخ ده، یخ ده. این پیکنی هم دی. کتونکو یاستی که نه یاستی، زه خو ورک یم په دوجیانو کې. څومره خوندور ورور خوري نه، ورور روان ده، کیسه ده. یوازې ګرځېدم د زمري زړه غواړي. کتونکو وګورئ چیرې ماشاءالله خوندوره لاره به ده. ډېر داسې زبردسته جیان دی په وطن کې. نو ارزښت لري سړی وګرځي پکې، یو درس شته پکې. واورې ویلې کېږي په غرو باندې، سړکو ته اوبه رابهېږي، بیا چینې تېر جوړېږي. د الله نظامونه دي، یو نظام روان ده پکې. ولې نه ځې؟ ستړی دی. دوستانو کې بند شومه، وګورئ میږي دي، مږان دي. خدای دې کې خیر چې زخمي نه شو پکې. سپی هم ساتلی ده. کتونکو خو 2 دانې دي. دا خوري نه ښه بېشکه والا. دا څه نومېږي؟ دا کوچۍ بېشکه والا.
ولا ځان طبیعته خلک دي. د پکتیا په شواک ولسوالۍ کې چکرې وهو روان یو کیسه ده. نو خبر اوسئ دا د پکتیا شواک ولسوالۍ ده. اوس سیند تاسې ګورو څه خوندور سیند د کتونکو. دا جیان به تاسې مخکې لیدلی که به نه یې لیدلی راغلي یاستئ خو به ډېر پرېښودن. ویدر هم یو بل رقم ده او سیند خاص ده خاص سیند ده. نن اون ده سیند اون ده. نو کتونکو خلکو موټرې خرابې دي کیسه ده روانه ده. سړی په دې سفرو کې ناشنا شیان ویني نو خامخا یو څه به ترې زده کوي هم. واو سو بیوټیفول. ساری نه لري افغانستان ښایست کې ساری. ماما دا چای دی کمره ده. کتونکو ګرده سیړی کې یو هلکان کرکټ کې ورکته کیږي. اوس یو څو شاټونه ووایو. دا سم ګیند راواکه چې واړوم درته دا سم ده بله ماته ده دا بیگ کوم ځای ده؟ میرا جان دي کنه. کومه ولسوالۍ؟ ګرده سړای. ګرده سړای. کرکټ کوئ؟ یې دا د پکتیاوال دي کتونکو. اوهو کتونکو ستړي مه سئ. له خیره راغلو دې ځوان ته دلته په غره کې تنها ناست وم. ته ودرې کیسه ورسره وکړو. ستړی مه سې. بنزدس نوم دې چی ده؟ شیخان. شیخان؟ یې چیرې ناست دلته یوازې ناست دي؟ یوازې ناست یې دلته؟ یې ولې؟ ځینې ملګري دې نشته؟ نه. ولې؟ ملګري دې چیرې دي؟ نشته. ملګري دې ولې نشته؟ نشته. که پوښتنه دې نه کړي. ګورئ دا تنها ګرځي دا څومره خوند کې دا ځوان دلته سیند تاسې باندې وینم دلته ناسته. دلته ناست یې نه؟ یې څومره خوندور جي کې ناست یې ورور. دلته ناسته دغه جي کې. شعر دې زده ده؟ یې کوم شعر وه؟ راته ووایه یو شعر ووایه. زوره ووایه. شعره نو زده نه ده. نه ده زده؟ نه. مکتب ته ځې؟ نه نه ځې؟ چیږي؟ وزې دي. وزې دي؟ یې هغه پیایم. اوه زما خو اوس فکر ورته اوس هغه مخامخ وزې سي دي؟ یې هغه نو دوه دانې دي هغه. یې هغه پیایې؟ یې خوند کې؟ یې ये चैनल सब्सक्राइब कई कथुन को। समंदर भी हैरान था मुझे डूबता हुआ देखकर। अजीब शख्स है, किसी को पुकार क्यों नहीं रहा।
هیچ کس نمی‌داند که فردا چه به دست می‌آورد و هیچ کس نمی‌داند که در کدامین سرزمین می‌میرد. فقط خداوند آگاه و باخبر است. سلام علیکم. ستړي مسئ کراري ده له خیره داسې ښایسته جي کې چای ده او ملګری دی ده یار دی ده دوست دی ده لرې معرفي که موږ ته د مشر ورور ده مشر ورور دی ده مشر ورور مو ده. بېشکه حاجي صاحب نعیم جان. حاجي صاحب نعیم جان ښه چکر باندې راوتی یاستئ کابل ته تله ګردیز ته تللي وو پکتیا ته ښه اوس خوست ته روان یو. خوست ته روان یاستئ بېشکه والله زه هم خوست ته روان یم څومره لاره پاتې ده چیرې قرار لرم لږ معلومات که د راکړې هغه نه لږ راتېر سوي د مراجان دوکانونه ښه لکې تیږې ته نږدې یو. ښه دا ولسوالۍ څه په نامه ده د ولسوالۍ سره د وزې ولسوالۍ ساحه ده د پکتیا مربوط کېږي پکتیا مربوط ده. پکتیا ملا غټه ده ډېره یو وری به راځم سم به لکه د زمري غوندې کې ګرځم که څرنګه دا کوم ځای ده ورور لاره ورکه ده شمال 2 مونده ولسوالي خوست ولایت شمال 2 مونده ښه او خوست ته در نیم ساعت مزل پاتې دی دا د 2 مونده ولسوالي سطحه ده ښه د سطخلې پاړه ورته وایي دغه نه پېرته بیا پکتیا ده ښه بیا دا د خوست سیمې ته راوښتی خوندور جیان سته په خوست کې خوست ته خو چې کاته ځې وره په وره انشاءالله ډېر خوندور شي هغه به ووینې وطن به ووینې ډېره خوندوره منطقه ده ډېره هغه منظره کې وي خیر اوسې ورېده تا ورېده ورېده تا راورسېدلو خوست ته وګورئ او بتۍ مړاله دغه ده زموږ تاسې نصیب و قسمت نسته کتونکو راورسېدلو شپه ده شپه دا دروازه به بنده کړو له خیره دا مو اتاق ونیو دا غریبانه اتاق ته دې موږ نو خدای دې وکړي چې په دې ویلاګ کې مو ساعت را سره تېر سوی کوشش مو ډېر درته وکړو چې خوندورې د وطن سیمې په تاسې باندې وګورم انشاءالله پکتیا ته له خیره رایورې به راځم سم به یې دسته اکسپلور کوم خوندورې سیمې د وطن خواږه خلک به په تاسې باندې وینم نو نن ویلاګ تر دغه جې پورې و انشاءالله بل ویلاګ کې د وطن په یو ښایسته جې کې د تاسې په درنو چوپړ کې حاضرېږم اوس مې په لوی خدای سپارم خدای په امان یم هم تنها تاسې وګورئ بیا ونه یاستئ چې بل څوک هم در سره و تنها ګرځېدا ماته سخته زیات خوند راکوي او دا ویلاګ زه چې تنها یم ډېر په شوق یې جوړوم نو خدای په امان له خیره نوشي جان کوئ و تاسې ته در ښکاره و چې شی دی دا له خیره دا چرګوړی ده چرګوړی